نو عرض می دا کو چې ټیم اگر که پورا دی خو جهاد متعلق دا څومره بیان چې وشه دا څو هفتو رئیسي د دې مقصد صرف دا نه چې یوه قصه د وامې اورېده او ختمه شوه بلکې د دې قصو نه عبرت اخیستل پکار دی او جهاد هغه عظیم عبادت دی چې نبی علیه السلام د دې متعلق فرمایي الجهاد ذروة صنام الاسلام جهاد د اسلام د بوکان بر سر دی په اوښ کې بوکان اوچت دی او د هغې بر سر هغه جهاد دی دا شان نبی علیه السلام فرمایي د کم امتی سترګې چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوې په دغه تنه باندې د جهنم اور حرام دی رسول الله مبارک فرمایي د چا خپې چې د جهاد په ګردونو کې په ګردونو آلوده شوې دغه خپو او دغه تنې باندې د جهنم اور حرام دی رسول الله فرمایي چې د جهاد په اول صف کې د یو امتی یو منځ په یو کم 50 کروڑه باندې یعنی د دوه حدیثو د ضرب نه دا جوړیږي یو کم 50 کروڑه باندې جهاد په اول صف کې یو منځ د امتی قبلیږي دا منځ ګوره دا په علم کې یو کم 50 کروڑه نه ملاویږي دا په حج کې نه ملاویږي دا په پیرۍ مریدۍ کې نه ملاویږي دا د دین په یوه شعبه کې نه ملاویږي دا یو کم 50 کروڑه ثواب دا په تبلیغ کې نه ملاویږي کچا درته وی چې تبلیغ کې دا ملاویږي دا دروغجن دي دا به صرف په دغه نوم باندې خلک د جهاد نه منکري تبلیغ کې دا اجر نه ملاویږي دا صرف او صرف دا اجر چې ملاویږي یو کم 50 کروڑه هغه جهاد فی سبیل الله او چا چې خپل نفس او مال باندې قتال او غزا وکړه هغه انسانانو ته خدای تعالی دا اجر ورکوي دا د هغې خصوصیت دی او رب ذوالجلال فرمایي ما په ابتدا خطبه کې دا تلاوت کو یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم آیا داسې یو تجارت درو ښیم چې تاسو په د دردناک عذاب نه خلاص شئ او د دردناک عذاب نه تاسو وساتي داسې تجارت داسې بیع او شراء او کار درو ښیم صحابه کرام ورته وی چې وښودل شي ډېره ښه ده الله آیت نازلوي تؤمنون بالله ورسوله هغه کار چې تاسو د درناک عذاب نه پې خلاصېږئ دا دی چې په خدای تعالی ایمان راوړئ او په نبي علیه السلام ایمان راوړئ مونږ ټول لله الحمد په خدای تعالی او په رسول الله ایمان راوړی دی لیکن یو بل شی دی چې د عذاب نه پې سړی خلاصېږي هغه الله فرمایي وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم تاسو به جهاد کوئ د خدای په لار کې په خپل مال او په خپل نفس سره ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دغه کار درته ډېر غوره دی که تاسو په خپل ګټه تاوان باندې پوهیږئ نو څه چل به الله وکړي که تاسو جهاد وکړه یغفر لکم ذنوبکم رب به درته ګناهونه ټول معاف کړي ویدخلکم جنات جنت ته به ودننه کړي تجری من تحت الانهار چې لندې ورنه څلور قسمه ښایسته ولي وروانې دي ماڼیو د ونو د هغې لندې ومساکن طیبة ښکلې ښکلې بنګلې مسکنونه به درکړي ذلک الفضل العظیم دا هغه عظیم احسان او فضل دی یا فوز العظیم دا مسلمانان په دې رشوت ډېر خوشحالیږي الله ورته یو رشوت وړاندې کوي که جنت ګټه رستو د هغې نه نه خبر نو لږ ځان دې نه خبر کوي واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب اے مسلمانانو جهاد کې یو بل کارم شته دی هغه څه شی دی تحبونها چې تاسو ته ډېر ګران او خوښ دی هغه غنیمت دی او مالداري دی او پیسې دي وینځې پکې ملاویږي غلامان پکې ملاویږي پیسې پکې ملاویږي نو اسم دنیا پسې ورک ورکې خو جهاد ته راوځئ جنت هم ملاویږي اخرى تحبونها الله یو کار بل پکې ملاویږي چې تاسو ته ډېر ګران دی چې غنیمت دی نصر من الله و فتح قریب امداد د خدای د جانبه او فتح نږدې ده خو لیکن انسان خدای تعالی لږ ازمایي چې دا انسان څه کوي خدای تعالی وایي داسې ډایرکټ مو جنت ته نه بوځم تاسو داسې ګمان کوئ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة تاسو ګمان کوئ جنت ته به داخل شئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم خدای به تاسو کې مجاهدین نه بیل کړي د هغه کسانو نه چې جهاد نه کوي او جنت ته به ځي داسې نه ده خدای به تاسو باندې امتحان راولي بیا به درکې مجاهد د منافق نه بیلی نو بیا به مو جنت ته دننه کوي دا خدای امتحان یعنې خدای ته څه سخته ده نمرودیان په میاشو ختموي بس ماشې به مسلط کي کاڼي به پې وورئ نور اسباب ورته د طوفان به پې راولي امریکا د دریاب په منځ کې د اوبه به پې راپورته کړي خدای ته څه سخت دی لیکن ما ورته ازمایي چې زه ورته څه کوم دا جنت چاته جوړ دی دا به آخر بوځي هغې ته څوک
نو دا یو څو خبرې مې ستاسو حضور کې عرض کړې. دا واقعات د عبرت دپاره دي، دې نه فایده اخیستل پکار دی او جهادي جذبات د سینو نه مه وباسئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.